دا اولنی آیات هم د لمانځه په باره کې دی او دا لمونځ دیته صلاة الخوف ویل کیږي هغه لمونځ د بیرې نو مخکې خو یو ترتیب د لمانځه و مخکې داسې وو چې مجاهدینو به چې به جهاد کاوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جهاد چې به کاوی او کفارو سره نو المنځونه به یو ځای کوله ټول وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم دا اولنی آیات هم د لمانځه په باره کې دی او دا لمونځ دیته صلاة الخوف ویل کیږي هغه لمونځ د بیرې نو مخکې خو یو ترتیب د لمانځه و مخکې داسې وو چې مجاهدینو به چې به جهاد کاوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جهاد چې به کاوی او کفارو سره نو المنځونه به یو ځای کوله ټول نو بیا غزاوه د غزا کفارو سره غزا کول نو د کفارو دا ویل ولا د دوی سره اوس جنگ مکوي پر دوی باندې یو لمونځ را روان دی چې هغه لمونځ و دوی ته در پلارو او در اولادو ترمندو در دې ټولو ورته محبوب دی چې دا مازیګر لمونځ نو چې کله د لمانځه وخت سو مسلمانان پر جمع باندې ودرېدل تاسو به عمله پر وکړي یو ځای به عمله پر وکړي دلته چې وخت د لمانځه را ورسېدی جبرائیل علیه السلام وحی راوړل پیغمبر علیه السلام ته چې صلات الخوف وکړه صلات الخوف دا معنا و چې دا یو طریقه و مثلا شل نفر مجاهدین دي لس به د امام سره پر منځ باندې دریږي لس به د دشمن و مقابله ته دریږي چې کله امام یو رکعت وکي او د خلکو یو رکعت وکي دا خلک به خبرې نه کوي دا به دغه خلکو پر ځای باندې بدریږي د اصلاحي سره به ولاړ وي هغه پات خلک هغه برازي د بل رکعت به د پیغمبر علی السلام یو د امام سره وکوي چې دی وکي بیا بنو دي کې بیا دوه ترتیب دي یی د خپل رکعت هم پر کې به د بلاد شي سلام دی وګرځي یا د بلاد شي پر غزي دی ودرېږي نور خلک درایشي
خپل یو رکعت پر کې نو د دوی لمونځ پر سی بیا به د بل ډله راشي خپل رکعت به وکي مسله به خلاص شي نو دغه وخت کې د مازیګر وخت چې دغه صلات الخوف الله جل جلاله نازل کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې تاسو لمونځ کوئ هغه دار کوم منظم کولی شي نو کفار هغه اریان سوال چې دا څنګه احساس موږ خدای فکر کوي چې یاره موږ په دې وخت باندې حمله پر وکړو لیکن خو هغه نه وسوله نو دغه آیات کریمه هم دغه په باره کې دي دغه صلات الخوف په باره کې دي اوس نو یو دا صلات الخوف دوه قسمه دي یو دا چې دا بیره لږوي یو دا چې بیره ډیره وي د کافر سره نو کله جوا خو هغه د دوه صفه به ودري یو به د امام سره ولاړ یو به د دشمن مقابله ته ولاړ چې هغه عمله پرونه کی دي چې کله یو رکعت سره وکي بیا به دایي بیا به غبل ډل راځي خدا ترتیب به وښ ترتیب دی دا به اوړي ورا اوړي په څلور رکعت کې خپل ځان ته ترتیب دی په درې رکعت ځلمنځ کې خپل ځان ته ترتیب دی په دوه رکعت کې وسا ترتیب دی دوه رکعت لا ډېر وسا خبره ده اوس که چیرې بیا د شو چې دغه کفار ډېر و او سخت و دوی صلات الخوف هم نسو کولی بیا بس چل کی که چیرې دا شو چې دغه المنځ ته هم نه پرې شوله دا دوه رکعت کې یو رکعت لا هم یو نسو کولی یو ډېر نسو کولی نو دا کې ترتیب الله جل جلاله وایي که تاسو سپاره یاست او که پیاده یاست بیا یې په چې پر پښو باندې روان یاست بس خپل مونږ ادا کوی که پر حیوان باندې سپور یې نو بس خپل مونږ ادا کوی صرف مخلص بیا الله جل جلاله دا امر د مجاهدینو د پاره عمومي رخصت راوستي په اشاره د مونږ کوا بس نو پر پښو باندې روان سنت وته کې مخ او قبله ته او کنو یا پر حیوان باندې سپور یا پر آس باندې یا پر وښ باندې مسالته نت کوا په اشاره باندې خپل مونږ کوي په غزي کې نو دا نه غواړي د جنگ په حالاتو کې لا کول کیږي د جنگ په حالاتو کې خود المانزه قضا ګوره نسته دا د دې لپاره الله جل جلاله دا فرمایي چې ګوري پام بډیر کوي په دغه سی وختو کې بوس ګوره د مجاهد لپاره باید روا وي چې موږ ځنه کوي ولې خدای دې په سنگر کې دی او په جهاد کې دی د کافر سره د دشمن سره په مقابله کې دی او د جنگیږي د اعلی کلمت الله د پاره د الله د کلمې د پاره د جنگیږي باید ته د المزمعاف وي لکه مسافر چې په سفر باندې روان شي دوه رکعات ورته معافیږي کنه ورته معافیږي دوه رکعات به کوي دوه رکعات پر ځل مونږ چې دی هغه ورته معاف دي نو باید مجاهد ته چوي هغه سر کې معاف وي لیکن مجاهد ته چې معاف نسو د دې معنا دا ده چې ګور المنز هغه دائمي دي هغه به انسان همیشه قائم وي په دې خو سر خلاص وکنه اوس خبره په دې ځای کې تاسو زده کی چې اوس نو په عام وختو کې په عام وختو کې یو سړی په ټرین کې سپور دی یو سړی په جاز کې سپور دی یو سړی په بس کې سپور دی کنه اوس ایا حالت المنز روا دی او کنه دی روا په اشاره باندې اوس خودلته ګوره رجالن او رکبانن رکبان ولې سپاره ته ویل کېږي چې پر حیوان باندې سپوري پر آس او پر وښ باندې سپوري ګوره دا د مسلو اخستل د داسې ځای وسه کول کېږي تاسو خو سر بخلاص وکنه ګوره یو ټکی چې دلته الله جل جلاله ذکر کوي یوازې خصوصي هغه مسله نه د مراد نو د دې مسلې څخه بیا نورې مسلې هم جناوځي اوس ګوره دا خو د جهاد په باره کې دا چې پر حیوان باندې سپور علم جایز دی په عام وختو کې یو سړی په ټرین کې سپور دی یو سړی په طیاره کې سپور دی په جاز کې دی اوس دا سړی المنځ په اشاره کولی شي جایز دی ودته او کنه دی جایز دا یو یا مثلا کسری کې فرض المنځ نه عام المنځ کسری کې په دغه ټرین کې یا په ریل ګاډي کې یا په جاز کې یا په کښنی موټر یا په غټ موټر کې کسری کې عام وختو کې المنځ ورله جایز دی عام المنځ ورته جایز دی کنه یو فرض المنځ دی د فرض المنځ وزن ته مسله ده د عام المنځ بیا وزن ته مسله ده نو ګوره کچیر د شو چې ټرین یا
بسو یا مثلا جاز دریدی درته وختو نو باید ته المنځ چې دی هغه کښته پر ځکه باندې وکړي پر ځل منځ او کدا سی و چې هغه ټرین نه درته درېدی بس نه درته درېدی کنه یا جاز نه درته درې اوس نو جاز د یو سړی د پاره یا د دوه د پاره سره توقاتو کې کته سپم کړی دغه جازو کې نو یوازې مسلمانان هم نه خو غیر ملکی غیر کسان هم ډیر پکشي کې نو اوس د دوه د درو د پنځو د لوس د پاره نو بیا ته جاز کښته کوي بیا نو کښته کوي چې درې چیرې نو زموږ ټول کتابونه دا وایي چې وسالت په اشاره باندې فرض مونږ چې دی هغه جایز دی سر مخلاصو یو وخت کې دا چې پر سفر باندې روان یاست په جاز ته وخت لاس بسالت په هغه شت کې چې دی کوم مخ او قبله ته وی کوي وي بس خپل مونږ دی کوي دا یو هغه رقم ټرین دی ریل ګاډه ده پر ریل ګاډه کې سپوريه کېل منځ ته ودرې خوفه بها خوش خبره ده خو دې کښته خپل مونږ دی وکړه کنه په هغه سټ کې کښینه بس المنځ کوا په پیری کنه دا او دغه رقم په بس کې چې دی هغه په بس کې هغه تروان او بس نظر ته درې کنه بس په هغه بس کې چې دی هغه المنځ کوا اشاره باندې دا خو د پرځل منځ خبره شو او یو عام منځ باندې دا چې نفل د فرض ما شوه هغه ک ضرورت وی کنه وی هغه پس پرتیا باندې کېدلی شي سلام سره خلاص هغه کچیر ضرورت وی او کنه وی ک گاډه درې کې نه درې ک بس درې کې نه درې په عام وختو کې هغه نفل من چې دی هغه په اشاره باندې په هر وخت کې چې دی هغه جایز دی په اشاره باندې هم جایز دی په کما خو قبله ته اړه کنه اړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر وشه باندې با نفل المنسکاوی صرف مخ به قبله ته کې اول دا واره چې قبله ته بیانات و تړي بس وشه به روانه کړه بس په نفل الموضوع هغه کاوی بیا به نو د وشه حرکت چې به اړي خواته و پیغمبر علیه السلام خپل منسکاوی سر مخلاصو په مسله باندې کنه د اخلاص نو دا ګوره دا مسله ده د صلات الخوف او دغه د المانزه قضایي ګوره نسته اوس که چیرې د شي چې مثلا په بس او په ټرین په دې کې چې دی هغه اوس دا دی چې هغه وبني وي نو تمام چې دی هغه ودل جایز دی په دغه ځای کې هم په جاز کې ورلره جایز دی هم په ټرین کې ورلره جایز دی هم په بس کې ورلره جایز دی خپل تمام دی وي موږ دی وکي سر مخلاصو کړه دا د تمامه جواز والے هم په دغه وختو کې دي چې وسنو الته بیا د زموږ کتابونه دا وایي وای اعاده به افضل ده چې برته راو ګرځي چې دې راکشته شي بیا راو ګرځي نو دوا واره به ثواب الله جل جلاله د تور کې دا یو او دا بل مسله چې دا بل آیات کریمه کې چې دی هغه بیا څه د میراث مسله او څه دغه د وفات مسله د شجې د میړه دې مسله وسلسته الله جل جلاله دا وی هغه شجې چې میړه وفات نو دریو کاله پرې چې دی هغه به د شانو څخه د مالو د دولت څخه چې دی هغه به نه په اخستل کیږي د کال ما بعد چې دا هغه بس د شزه بیا ولاړه بس بیا د نکاح څخه چې دی هغه وته دا ګوره مخکنی حکم دی په ابتدا کې د اسلام اول د واره دا شو چې شزه مړه بیا مرسو شزه په پاتې سواله نو به څه دی به یو کال د خپل میړه د کور څخه خوراک کاوي یو کال ما بعد چې هغه بیا دا کړله یا به نکاح وکړله یا به مثلا ولاړه به دغه کور څخه د میړه څخه نو اوس دلته ګوره وصیت رالی وصیت د دې رالی چې یو خو د دې عده څلور میاشتې ولش په ته ورسېدله ګوره اته میاشتې را کمه شوله اته میاشتې خو ډېر شي دي کنه څلور میاشتې ولش په ته د دې شې عده را کمه شوله د دې شې عده چې د هغه به پر څلورمه باندې وي څلور میاشتې ولش په بس سر مخلاص وکنه وصیت په مال کې د میړه چې دی هغه پر دوه قسمه باندې دی
چې میړه مړ شي مال او دولت پاتې شي جایداد او شی پاتې سو هغه و دوه حصو ته تقسیمې شي هغه د څه دی کچیر د شو چې دغه شذ اولاد درلودي دغه میړه څخه زمان یا لونی ارشي چې ودای درلود اولاد درلودي بیا به و دغه زنانه ته اتم حساب په دې مال کې د میړه ورکو کیږي مثلا 8 لک روپۍ دي اولاد استا نو 1 لک روپۍ چې دی هغه د دې شذ سولې ولا چې دی هغه د زمونو د لونو پر هغه باندې تقسیمې شي مثلا سره خلاص او یو د شي چې عیال نه لري وچ میړه مړ شو چې پر دنیا نه دی پاتې سوی تربرون لري خود به لري ورونه بلري د ورور زمو ورګان بلري خو ځامن نه لري نو د دې لپاره بیا څلرمه حصہ د دې مال ده ور څومره فرق دی د اتمه څخه و څلرمه ته مسله رااله هم سره خلاصو کنه بیا بنو څلرمه حصہ د مال د میړه هغه د زنانه ته ورکول کیږي انور چې دغه وتربرو ته پاتېږي هغه خپل سره تقسیمې چې د دې مړي وړونه دي یا ورراګان دي مثلا سره خلاصو کنه نو دا وشت مخکې دغه رقمو چې هغه نفقه د دغه میړه د کور څخه یو کال ما بعد چې هغه بیا د شذ کړل بیا کېدار چا سر نکاح کوي سواله اوس دلته مسله بدله سواله ورسته حکم د مخکنی آیاتو کې مپیادیږي کړه اوس ګوري دا ابتدا د اسلام یو رقم احکام او ورسته اسلام کې بیا بل ګوري دا قران کریم ته تاسو باید ډیر متوجه یاست د آیاتو کې کله کله د حکمونه مختلف سره راشي یو ورځ یو حکم شي بل ورځ بیا بل حکم شي یو ورځ ګوره مخکې یو حکم چې څلور میاشتې ورشپې چې د هغه به د ښځه عیده تیری او اوس دې آیات چې وګورې د آیات خو بیانو یو کال عیده ده نو دا هغه ګوره ګویا کېدای شو لکه په ټکر کې چی لیکن خدا ټکر نه دی دیته موږ په عربي کې دا وایو چې دا ابتدا او انتها دا چې هغه مخکې حکم نازل شوی وو هغه چې دی هغه ورسته نازل شو دا څلور میاشتې ولش پیواله اول په خوا دغه وو چې د شذ به یو کال عیده تیروله دا پر دې باندې ډیر وجدا سواله نو چې وجدا سواله الله جل جلاله حکم د دوه مار د پاره چې دی هغه د منسوخه کی نو دا حکم کې شوی چې څلور میاشتې لش پیا دا یو او وشت مخکې دا شنو چې وشت هغه چې ماینه ته بیا وشت کړي بس مال ټوله د ماینیو بیا چې د نور د پاره نه پاتې دي دلته الله جل جلاله چې دی هغه دا ویل چې لا وصیت لوارثین وشت چې دی هغه وارث تنست میراث خور چې حق لري د دې مړي په حصہ کې دغه د پاره ته وصیت نه شي کولای چې د زما جایداد د هغه وي ګورې دا مسله د مړي مسله ده مړی سړی چې کله وفات شو نو د وفات ما بعد د مال درې حصے جوړیږي د مال هغه درې حصے کیږي دا به درې حصے جوړي یو حصہ چې دا هغه د تکفین د پاره ده د تجهیز د پاره ده چې د کفن پرانی سي د فاتحه او د قبر او د دې کارو کې یو حصہ داسو دویمه حصہ د مړي چې دا هغه د پوروړو ده چې کوم پورونه شن پر باندې وی شي پر باندې وی هغه به پوروړو ته د مال څخه ورکوي پاته پیسې چې هغه میراث خواره به بیا سره تقسیموي چې اولاد دي یا ورونه دي هر څوک چې هغه به سره تقسیموي سره مخلاصو دا مسله اوس دا رقم ده په خوا دا چې وای چې دا وصیت وار چاته جایز چار چاته به مړي وصیت کوي واغه ته بس جایز ورسته دا حکم را لې شلا وصیت لوارثین هغه سړی چې د امړي په مال کې حق ولري کې زوی وي کې پلار وي کې ورور وي ارزو شي وي دغه د پر وصیت جایز نه دی نو وصیت خو ګوره دا دی چې اوس مثلا د امړي چې دی هغه وصیت کړی دی په یو درېمه حصہ کې د وصیت هغه جواز لري یو درېمه معنا دا د مال چې درې حصې سو یو درېمه د وصیت لپاره ده یو د کفن او د تجهیز لپاره سواله نور د میراث خورو لپاره سواله دغه وصیت چې دی هغه ګوره چې هغه چاته وصیت د مړي نشي کولای دا سړی چې هغه په دې میراث کې حق سره لري بل چاته کولای شي سرخ مخلاص وکړه
وصیت دا رقم نو دا دلته دا حکم ګوره دلته رالی چې مخکنی ابتدا کې د اسلام یو حکم ورسته د انتها د اسلام چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات نږدې کیږي یو وخت کې به دا حکم چې دی هغه بدل شو نو صلی الله جل جلاله دا حکمونه مشتبهانوي ورته ګور فین خفتم کچیر تاسو بیره دلاست فرجالن نو بیا تاسو منځونه کوي پر پیاده باندې او رکبانن یا سپاره چې پر یو شی باندې یاست فاذا امنتم کله چې تاسو په امن کې سولاست او هغه بیره د دشمن تاسو څخه ولاړه لفذكر الله تاسو ذکر د الله جل جلاله وکي کما علمکم لك څنګه چې وتا است الله جل جلاله درشولې وي معلم تکونو تعلمون پر هغه رقم باندې چې مخکې تاسو علم نه درلودي مخکې ما ته په هیڅ نو خبر پیغمبر علی السلام دین را تراوړي احکام را تراوړي لپاره څه باندې خبر شو والذین کسان یتوفون چغه وفات منکم استاذ خلقو ويذرون دوی پرېږدي ازواجن کور والا وی پرېږدي وصیتان وصیت بده کوي له ازواجهم مخفل کور والا او تمتعا الى الحول فتمتع باندې چې دا بنه پاخلی دا شجه بنه پاخلی د نفقې او د جامع څخه د مړي د مال جامه به هم د میړه د مال کوي نفقه به هم د میړه د مال کوي ال الحول ترکاله پوری درې وکاله پوری بدا په کور کې د میړه ناستوي نفقه او خرچه به د میړه د کوري غیر اخراج دا بنوزي دا ګوري غیر اخراج منوزي بنا یو کال به دا په عده کې وي فین خرجنا کچيري او وتلا مخدر دي چا کال نو پرسوي فلا جناح علیکم پر تاسو باندې ګناه نشته ای خلقو کوم چې دوی عمل کړی دی هغه پر دوی باندې ګناه ده پر تاسو باندې ګناه نشته او جنار نه وتوي وې دا خو د زنانه کار دی ګناه او ثواب د زنانه دي نو ته جن خلاص است بما پاغه کې فعل نه چې فعل کوي پیان پسې نه دا شو خپل په ځانو کې چې کوم فعل کوي من معروف چې هغه په نیکه طریقه باندې به د شرع سره موافق بوي نو دا حکم ګوره وس منسوخ دی وز دا حکم دی چې څلور میاشتې ولشپې وز د څلور میاشتې ولشپې ما بعد بیا د میړه په مال کې چې دی هغه دا نفقه حق نه لري سر مخلاصو دا شوي والله الله جل جلاله چې دی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی وللمطلقات وغشوز ته تاسو طلاق ور کړی وي متاعون تاسو به متاع به ور کوي کالب ور کوي جامع به ور کوي بالمعروف پنې کا طریقه باندې نه کا طریقه پرون ته رسول چې د ماړه د پاره هغه د ماړه جامه ده د مسکین د پاره د مسکین جامه ده حقا علی المتقین دا حکم چې دا فیصله دا حق پر دغه متقین وباندې ده او دا غرکم الله جل جلاله فرمایي کذالک دا غرکم لک دا احکام چې مرده بیان کړل یبین الله بیانوي الله جل جلاله لكم وتست آیاته آیاتنا دا الله جل جلاله لعلکم فتحقیق سره تعقلون چې تاسو عقل پدې کې پیدا کی تاسو عقل من یاست پوسی پدې باندې الم تر الى الذين خرجوا دا به یو بل واقعه پیش سواله دا د ذلکفل علیه الصلاۃ والسلام ذلکفل علیه الصلاۃ والسلام واقعه دا بعض علما د نور واقعه ذکر کوي نو امام کلبی او مقاتل دا شنور علما هغه دا ذکر کړی دا جدا بنی اسرائیل کې دا یو واقعه پیش سواله واقعا دا پیش سواله چې پر دغه یو قوم پر دغه قوم باندې چې دا د دریا پر غاړه باندې اوسېدله د داوردان قريه ورته ویل کېدله داوردان قبیله و د واسط شارو د دریا پر غاړه باندې د سمندر پر غاړه باندې په دغه شار کې دوی اوسېدله نو یو وخت پر دوی باندې طاعون راغی طاعون مرض خونه نه پیژنېسته او با چې مشتاق ورته وای دا طاعون مرض راغی نو چې کله دا وبا مرض رالی نو یو ډله وا هغه د دوی څخه ووتله د کلی څخه ووتله نو چولاړه یو څه په دې کلی کې پاتې سوله په دې کلی کې چې یو څه هغه یو څه پاتې سوله نو په هغه کې اکثر من بقيه فی القريه
هغه چې په قريه کې و اکثریت هغه هلاک شول هغه د دیوبا مرض څخه هغه مړ شول اکثریت یې مړ شول او هغه چې د باندې وتلی هغه خلک هغه سالم پاتې شول نو چې کله طاعون خلاصو هغه د وبا مرض خلاصو خلک هغه چې څمړه هغه خمړه سول ژوندۍ خو هغه وتلی دي نو دا نور خلک بر تراله د سارا وسخه کډې بار کړی وي هغه بر تراله نو یو دا نور ته وای دغه چې څه د لپاته وای ټک ټک چې دې کلی کې یو ځای پاته و هغه ته ویل ورکچیر تاسو موږ سره وتلی وای تاسو هم د اخلاصي ویل کوم چې خلاص او د دې بعد کچیر تعون رالی تاسو څه چم کوي دی ورته ویل کړه د دې بعد تعون رالی موږ به سره وځو بیا به سره وځو نو دابل کال بیا رالی الله فیصله ده بس دابل کال بیا تعون پر دوی باندې رالی نو په هرب عامه اهلها د عام خلک چې واغه وتشتدل وخرجوا دی وتل یو شلاوه د اپیح په نامه باندې یو شلاوه و دې شریعت چې دی هغه دوی ورشوا سواله ناداهم ملك من اسفل الوادي واخر من اعلاه نو دوی چې ووتل د دې شار څخه دوی چې ول چې موږ د دې وبا مرز څخه بخلاص وای شریعت ولاله لکه دا شله چې دا دې شریعت چراله د لوړي و د کښته خاصه ملائکه ژغ پرو کې ول موتو مړسي پر هغه ځای باندې چې دا هر څه دا ټوله مړسوله نو باز علماء وایي چې 4000 نفر و دا ټوله دا چې د کلی تشتدلی و نو په دې شله باندې نه نوتله دا 4000 دا ټوله مړسوله څوک 3000 و خو اختلاف په دې کې ډیر دی د علماو د محدثینو د مؤرخینو څوک څو بولی نو دا مړسوله هغه په بابا باندې مړسوله دا دلته د الله جل جلاله په د ملائکه په आवाज باندې دا مړسوله دا ګور دا د دې لپاره دا خبره کوله چې ګور په ارزه کې تاسو یې مرګ و تاسو ترایځي د مرګ تاسو نه سي خلاصېدلای دا خلک د مرګ وتشه د لاړه واغه شلیته په شله باندې نه نوتله لیکن خو دې الله جل جلاله ملائکه ورته راواسته ولا نو هغه دوی مړسوله نو دغه چې کله مړسوله نو ذلکفل علیه الصلاۃ والسلام د یو نبی و دغه بعض علما وایي چې دغه کلی و نو هغه دغه پدې کې نجات پیدا کی ذلکفل علیه السلام هغه چې و هغه پاتس نو چې پاتسو نو بیا دعا وکړه خواسته وکي الله جل جلاله یا حزقیل علیه الصلاۃ والسلام څوک وای چې هغه خاص وکي الله جل جلاله ته نو بازره دا وای چې حزقیل علیه السلام هغه پسراو وتی نو د چرالی دغه قوم چې د په دی وبا والا وکي د حزقیل علیه السلام یا د ذلکفل دوی د وبا والا په خلکو کې و دوی نه دی وتلی دوی چې نه دی وتلی نو هغه خو هغه چې مړه سوله نو دا د وبا مره چې ختم سو نو دوی په روان سوله وځي هغه نور پیدا کوي نو برته کلی تراولي خبرې چې وبا ختم سو دراسه خپل کلی ته دوی چې په روان سو چې وې کتل خو هغه ګامې په راوخسته هغه نقش قدم په راوخسته چې پر دغه لار باندې هغه پلونه کړی دي چې ورلا وشلیته ګور دمړاو 4000 نفر ټول په دې شله کې مړه پراته نو بیا و خاص وکي الله جل جلاله ته یا رب كنت في قوم زبدایس قوم کې وم چې هغه استا ثنا وایله استا تسبیح وایا استا پاکیه بیان ولا او استا تکبیر استا تهلیل وایا نو په بقیت وحید ازدی واعظ پرې شوالم لا قوم لی ازمال قوم نستا نو زه څه وکم وسی الله دا نبی دغه زمانه د خواسته وکي و خدای ته فأوحى الله إليه إني جعلت حياتهم إليك الله جل جلاله ورته ولداګر د برتستا لپاره راځوندې کوما نو فحياهم الله جل جلاله دا 4000 برته ورته راپورته کړل دا اگر ته برته ورته راپورته راځوندې کړل بیا ډېر زمانه د نبی سره ژوند وکي بعد کې بیا یو وفات دي نو دا
واقعا دلته الله جل جلاله ذکر کړی ده چې ګوره مرګ او ژوند هغه زما په قدرت کې دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي ویا کچيري پر یمزه باندې د وبا مرزو تاسو په غمزه کې موجود واست نو تاسو جنه تشتیمه او کچیر دا شوی چې هغه تاسو د باندې وتلی واست په دې قوم کې نه واست او د خبر سره چې دغه علاقه ته د وبا مرز راغلی دی بیا و دې قوم ته ور داخليږي هم سر مخلاصو هغه قوم ته ورځي هم د دې قوم څخه وځي هم وجهادات ګوره کته په دې قوم کې خو نجات ده او مرګ د الله جل جلاله په قدرت کې دی شاید ته چې وځي او بل کلی ته دا مرز به ته د ځان سره یو سی او بل کلی ته نور خلق بستا په وجه باندې مړ شي سر مخلاصو نو تاسو ما وځي او یاد شي چې اوس نو ته د باندې نو چې د باندې کېدای شي چې تعالی ته الله ته ژوندۍ وساتي نو مرزه ولې د وبا وکلی ته مرزه نو چراله نو دا خستا کسر دي چې تراله ولې راخدل شم په دې خبره چې په دې کلی کې وبا ده نو مو ورځو دې کلی ته پیغمبر علی السلام دا وایي چې تاسو وځي هم راځي هم ورلره نو دا مسله الله جل جلاله بیان الم ترى آیات نګوري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الذين كسانوا تخرجوا جدوا وتل من ديارهم دخلوا كروس وتل وهم الوف دوی په زرهاو کسان و حذر الموت د وجد بیر د مرګ دی وتل فقال ويل لهم وديت الله جل جلاله موتو تاسو مرسي خلقو دا ماز خپل قدرت ورته شي الله جل جلاله موتا چم راشي او خلقو ته قدرت ورشي ولته د وباز غلي او شلیته ته په دې شله کې به مرګ نه لیکن هغه پریوز دی باندې د یو ملائکه په ژغ باندې ګردم لسوده ثم احياهم يا برت الله جل جلاله رجو ذکرلا نو ان الله پتہ کی سر الله جل جلاله چدي لذو فضل خوند فضل دی علی الناس پر خلق باندې فضیلت ولا دی ولكن دون خبر دا اکثر الناس اکثر د خلق چدي لا شکرون الله شکر نه ادا کوي الله شکر هغه نه ادا کوي وقاتلوا فی سبیل الله دي کې ته جهاد مسله د استپ سره واخستله وای تاسو د سنگر مزغلی چې بیرېږي د مرګ په سنگر کې یوازې مرګ نسته پر بستر به پروت یې شپر کټو پر بلنګ باندې به پروت یې د مرګ پرشته به دی وسر ته ودرېږي افشوته روح به د سوا چې ډېر مجاهدین به تاسو لري چې د مرګ د خلیص خلاصي وي او چې ډېر مجاهدین به تاسو لري کنه مالي دلیل چې د مرګ د خلیص الله خلاص کړی دی دردا وسم ژوند دي او دا ډېر خلک به ملدري چې ټک به پټول عمر نه کړي سنگر به پټول عمر نه لیدل لیکن اوس په قبرو کې پراته ها نو الله جل جلاله وایي چې ګوره په مرګ نه په سنگر کې دی نه په کور کې دی مرګ چې ارزه ما په سلام مرګ بالته دا د خبره د پاره چې دا درته وشي وقاتلو دا د کفارو سره د جهاد او د جنگ مسله درته بیان کړل چې تیښته مکوې د کفارو څخه زغلمه شپنور باندې مقابله کوي د کفارو وقاتلوا تاسو جنگ کوي فی سبیل الله فلار کې د الله جل جلاله ولمو فوسی ان الله وتحقیق سره الله جل جلاله چې سمیع اوریدون کړي پټول خبر باندې علیم علم لري الله جل جلاله و معلم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت